سلامونه درانو کتونکو واحد الله زیار یم. هیله لرم چې د صحت او عافیت په جامو کې به وئ. له لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن ورځ مې داسې اپلیکیشن درته راوړی چیرته چې تاسو کولی شئ زیات تعداد پښتو او دري ګټور کتابونه په غږیزه بڼه مفت ترلاسه کړئ. دغه اپلیکیشن به ستاسو د مطالعې بڼه بیخي بدله او اسانه کړي. له یاد اپلیکیشن څخه په استفادې به تاسو وکولی شئ څو د تګ، خوراک او داسې نورو کارونو سره هممهاله مطالعه هم وکړئ. دغه اپلیکیشن تاسو ته اجازه درکوي څو د خپلې خوښې وړ پښتو او دري کتابونه په صوتي بڼه مفت ډاونلوډ کړئ او بیا چې هر چیرته غواړئ د خپل موبایل له لارې یې واورئ. درنو کتونکو، زه همداوس د دغه اپلیکیشن د استعمال لارې درښایم. اپلیکیشن را ډاونلوډوم، په موبایل کې انسټالوم، اکاونټ پکې جوړوم او بل اخیره کتاب ترې را ډاونلوډوم. تاسو یوازې د خپل موبایل یا کمپیوټر سکرین ته متوجه اوسئ. که چیرته ویډیو ګټوره وه چینل در سره سبسکرایب او شیر کړئ ترڅو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په وخت تر تاسو در ورسیږي. درانو کتونکو، د دغه اپلیکیشن نوم دی بلبل اډیو بوکس افغانستان، چیرته چې موږ پښتو او دري کتابونه په غږیزه بڼه ترلاسه کولی شو. د دغه اپلیکیشن د راښکته کولو لپاره له هر څه مخکې تاسو اړ یئ چې د خپل موبایل پلی سټور ته لاړ شئ. زه راځم د خپل موبایل په پلی سټور باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې پلی سټور ماته خلاصیږي او دلته د سرچ په برخه کې د دغه اپلیکیشن نوم سرچ کوم. دلته زه لیکم چې بلبل ما ولیکل او دغه اولنی نوم بلبل اډیو بوکس افغانستان زما لپاره راغلل. نو همدغه نوم باندې کلیک کوم او بل اخیره تاسو ګورئ چې بلبل اډیو بوکس افغانستان اپلیکیشن موږ ته په پلی سټور کې پیدا شو. تاسو راځئ د دغه اپلیکیشن د ښکته کولو لپاره له همدغه اپلیکیشن سره نږدې په انسټال آپشن باندې کلیک کوئ. تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن اوس زموږ لپاره انسټالیږي. 12.44 MB سایز لري. دوستانو، د دې لپاره چې تاسو په دغه اپلیکیشن باندې ښه وپوهیږئ زه دغه ویډیو نه کټ کومه، همدغسې پرېږدمه ترڅو دغه اپلیکیشن ورو ورو راښکته شي او بالاخره زموږ په موبایل کې انسټایل شي، موږ پکې اکاونټ جوړ کړو او همدارنګه له هغې څخه کتابونه راښکته کړو. نو همدا وجه ده چې ډاونلوډ ته منتظر پاتې کیږو. تاسو ګورئ چې 48% 51% دغه اپلیکیشن ډاونلوډ شو. تقریبا 2 دقیقې وخت به نور هم ونیسي ترڅو دغه اپلیکیشن راښکته شي یا کم له دې څخه. 3 همدغسې 2 ته ډاونلوډ ورسېده. تاسو ګورئ چې اپلیکیشن راښکته کیدونکی ده. دوستانو، دا دی بلبل اډیو بوکس افغانستان اپلیکیشن موږ له پلی سټور څخه راښکته کړ یا مو ډاونلوډ کړ. اوس تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ډایرکټ له همدې پلی سټور څخه هم خلاص کړئ یا اوپن کړئ او هم کولی شئ چې له پلی سټور څخه ووځئ او د خپل موبایل له هغه وینډو څخه یا د خپل موبایل سکرین څخه د خپل موبایل له صفحې څخه هم کولی شئ چې دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. زه راځم همدلته په دې باندې لاند کلیک کوم، اوپن باندې کلیک کوم ترڅو دغه اپلیکیشن زموږ لپاره خلاص شي. ګورئ چې اپلیکیشن زموږ لپاره خلاصیږي. دوستانو، تاسو دلته وګورئ لاندې لیکلي ساین ان، له هغې څخه پاس ایمیل ادرس، پاسورډ. یعنې که چیرته موږ په دغه اپلیکیشن کې له مخکې نه اکاونټ لرو نو یوازې ایمیل ادرس او پاسورډ دلته ورکوو او بالاخره ساین ان کوو. موږ به دغه اپلیکیشن ته داخل شو او که تاسو غواړئ چې د خپل ګوګل اکاونټ په ذریعه باندې دغه اپلیکیشن ته ساین ان شئ نو لاندې لیکلي ساین ان وید ګوګل
یعنی تاسو دې باندې کلیک کوئ او د ګوګل اکاونټ په ذریعه باندې تاسو دغه اپلیکیشن ته دننه کیږئ. دریم هم لیکل شوي ساین ان ویت فیسبوک، یعنی تاسو خپل فیسبوک اکاونټ باندې هم دغه اپلیکیشن ته دننه کیدلی شئ. یوازې همدغه شین رنګ اپشن چې دا تاسو کلیک کوئ او بل اخیره تاسو د فیسبوک اکاونټ په ذریعه باندې دغه اپلیکیشن ته دننه کیږئ. زه راځم په دغه وروستنۍ برخه کې دوستانو لیکل شوي don't have an account، یعنی تاسو کومه آی ډي تر اوسه نه لرئ. که چیرته یې نه لرئ نو ښه پسې لیکل شوي create an account، یو اکاونټ ځان لپاره جوړ کړئ. یعنی که چیرته تاسو غواړئ اکاونټ هم دلته جوړولی شئ او همدارنګه د فیسبوک یا د ګوګل په ذریعه باندې هم تاسو دغه اپلیکیشن ته دننه کیدلی شئ. زه راځم ورته وایم چې sign in with Google. د دې لپاره چې زیات وخت مو نوي مصرف شوی یا دغه ویډیو ډیره نوې اوږده شوي نو زه ساین ان ویت ګوګل باندې دغه اپلیکیشن ته دننه کیږم. دغه اپشن ما کلیک کړ. تاسو ګورئ دلته مختلف ایمیل ادرسونه راغلل او موږ ته وایي چې تاسو په کوم ایمیل ادرس باندې دغه اکاونټ ته داخلېدل غواړئ. زه ورته وایم چې په دغه لومړی ایمیل ادرس باندې واحد زیار KST@gmail.com باندې ما دغه اپلیکیشن ته دننه کړه. زه دې باندې کلیک کوم. اوس ګورو چې موږ څنګه دغه اپلیکیشن ته دننه کیږو. لوډینګ روان ده. موږ د دغه ایمیل ادرس په ذریعه باندې په کوم ایمیل ادرس چې موږ ګوګل استعمالوو په هغه باندې موږ بلبل آډیو بوکس افغانستان اپلیکیشن ته داخل شو. دوستانو دلته تاسو وګورئ اپلیکیشن زموږ لپاره خلاص شو او دلته په دې اپلیکیشن کې مختلفې لارې دي، مختلف کتابونه دي او د مختلفو لیکوالانو دي، هم په پښتو ژبه باندې او هم په دري ژبه باندې، یعنی یوازې په دغه دوه ژبو باندې دلته کتابونه موجود دي ځکه دغه اپلیکیشن د افغانستان لپاره ده. تاسو ګورئ دلته اپلیکیشن مختلفې برخې لري. currently playing او همدارنګه unblocked audio books او همدارنګه بله برخه د لیکوالانو برخه ده او recent audio books، یعنی دا هره برخه ځان ته کتابونه لري او په هغې کې د بېلابېلو وختونو کتابونه راځي. اوس پوښتنه دا ده چې موږ څنګه په دغه اپلیکیشن کې غږیز کتاب پیدا کړو او څنګه یې را ډاونلوډ کړو. د دې لپاره دوه طریقې دي. یوه طریقه تاسو د دې اپلیکیشن په اسانۍ برخې ته وګورئ. هغلته په ښي لاس کې د سرچ یو اپشن موجود دی، یو آیکن موجود دی. تاسو ورځئ په دغه سرچ آیکن باندې کلیک کوئ. تاسو ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم. دلته زه د خپلې خوښې وړ کتاب نوم لیکم. د مثال په ډول باندې سینوها. ما دلته سینوها نوشته کړ. تاسو ګورئ چې سینوها کتاب زما لپاره دلته پیدا شو. تاسو پوهیږئ چې سینوها کتاب چې دغه ډېر حجم لري او د هغې اخیستل او بیا د هغې لوستل طبعا انسان ستړی کوي. نو د دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې تاسو عادي کولی شئ چې هغه په غږیزه بڼه پیدا کړئ، راښکته یې کړئ په خپل موبایل کې او وخت نه وخت یې د تلیفون له لارې واورئ. فرض مثال بل کار کوئ، خوراک کوئ، ته کوئ، بل څه کوئ، هغې سره یو ځای تاسو دغه کتاب هم اورېدلی شئ. زه په دې کتاب باندې کلیک کوم. ګورئ چې دغه کتاب زموږ لپاره خلاصیږي. وګورئ سینوها کتاب زموږ لپاره خلاص شو. دلته تاسو ګورئ چې د پلی په نامه باندې یو اپشن موجود دی. که چیرته تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دغه کتاب تاسو ته ډایرکټ پلی کیږي، یعنی غږیږي، خو دغه کتاب آنلاین غږیږي. که چیرته غواړئ چې دغه کتاب ستاسو په موبایل کې راښکته شي یا ډاونلوډ شي ترڅو هغه وخت چې ستاسو موبایل انټرنیټ سره وصل نه ده واورئ نو تاسو مجبور یې چې دغه کتاب را ډاونلوډ کړئ. تاسو ګورئ چې لاندې د سینوها کتاب له لومړي څپرکي ان تر اخرني څپرکي په بېلابېلو څپرکو ویشل شوی، یعنی تر 55 څپرکي پورې، او د هر یو څپرکی بیل بیل غږیز شوی ده. همدا ډول تاسو هر یو څپرکی باید بیل بیل راښکته کړئ. د هر څپرکي په دې چپ لاس کې د تاسو ګورئ چې د ډاونلوډ اپشن موجود ده، آیکن، هغه باندې کلیک کوئ او دغه څپرکی ستاسو لپاره عادي ښکته کیږي. خو مخکې له دې زه په دغه پلی باندې کلیک کوم ترڅو تاسو وګورئ چې دغه کتاب څه ډول غږیږي یا څه ډول زموږ لپاره آنلاین پلی کیږي. زه دغه کلیک کوم.
فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1350 کاله وړاندې. سینوها یوازې ناول نه دی. په دې کتاب کې تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه او ارواپوهنه رانغښتي دي. د دې کتاب لیکوال میکا والټاری دی. دوستانو تاسو ولیدل چې موږ ته دغه کتاب د پلی د آپشن په ذریعه باندې وغږېده. اوس که چیرته موږ غواړو چې دغه کتاب په خپل موبایل کې راښکته کړو، یوازې د هر څپرکي اړوند ډاونلوډ په آیکن باندې کلیک کوو. پر مثال د لومړي څپرکي د ډاونلوډ آیکن باندې زه کلیک کوم. دلته ماته وایي allow bolbel to access spoons in media on your device. زه دا allow کوم او تاسو ګورئ چې دغه څپرکی زموږ لپاره راښکته کیږي. ډاونلوډینګ شروع ده. نو د دې لپاره یو څه انتظار کوو تر څو دغه څپرکی زموږ لپاره ډاونلوډ شي او بالاخره یې موږ همدلته په دې څپرکي کې پلی کړو او یا یې هم وغږوو. ډاونلوډ تاسو ګورئ روان ده، 12% ډاونلوډ شوی ده. همداسې مخکې ځي پسې. زه فکر کوم د دغه کتاب څپرکي یو څه لوی دي، نو د دې له خاطره به حتما یو څه وخت ونیسي چې دغه څپرکی موږ راښکته کوو. درانو کتونکو تاسو ګورئ چې ډاونلوډینګ 9 ته ورسېده او بالاخره د دغه کتاب دغه څپرکی موږ ډاونلوډ کړ. اوس راځو په همدغه څپرکي کې تاسو ګورئ چې د پلی کولو یا د ویډیو یا د آډیو هلته یو نښان موجود دی، یو آیکن موجود دی. همدغه د ډاونلوډ له آیکن سره چپ طرف ته په دې باندې کلیک کوو. ګورئ دغه کتاب زموږ لپاره پلی شو. سینوها درانو کتونکو په همدې ترتیب تاسو هر یو څپرکی راښکته کوئ او بیا هر وخت چې غواړئ د خپل موبایل له لارې یې اورئ. د کتابونو د پیدا کولو لپاره بله لاره چې ده هغه دلته تاسو راشئ د لیکوالانو برخې ته. دلته هم تاسو کولی شئ هغه لیکوال چې تاسو یې کتابونه خوښوئ د هغه کتابونه راښکته کړئ. یعنی همدغه د لیکوال په انځور باندې کلیک کوئ، د هغه اړوند کتابونه چې غږیز شوي او په دې اپلیکیشن باندې ځړول شوي تاسو ته هغه ټول مخې ته راځي او د خپلې خوښې وړ کتاب خلاصوئ او بالاخره یې اورئ او یا یې هم راښکته کوئ. د مثال په طور زه د برایان ټریسي په عکس باندې کلیک کوم چون زه د ده کتابونه ډېر لولم. دلته تاسو وګورئ د ده 2 کتابونه، یو مدیریت او بل هم د کار ستراتیژي. دغه 2 کتابونه یې غږیز شوي او په دغه اپلیکیشن باندې ځړول شوي. تاسو چې هر کتاب غواړئ په همغه کتاب باندې کلیک کوئ او راښکته کوئ. همدارنګه په دغه اپلیکیشن کې یوه بله مهمه برخه د کتګوریو ده، یعنی کومې کتګورۍ کتابونه په دغه اپلیکیشن کې موجود دي او دغه کتګورۍ چیرته دي. فرض مثال یو څوک غواړي چې موټیویشنل یا هڅونکي کتابونه ولولي، یا یو څوک غواړي نولونه ولولي، یو بل څوک له شعر و شاعرۍ سره علاقه لري، نو دغه ټولې کتګورۍ په دغه اپلیکیشن کې موجود دي چې د هرې کتګورۍ اړوند کتابونه هملته په لیکه باندې ځړول شوي او تاسو ورځئ هغه کتابونه د خپلې خوښې مطابق راښکته کوئ. لاندې تاسو د دغه اپلیکیشن په لاندنۍ برخه کې تاسو ګورئ 4 آیکن موجود دي. په دغه 4 نقطې چې لري یا دغه کتګوري ته ورته کوم آیکن چې دا په دې باندې زه کلیک کوم، تاسو ګورئ دې باندې ما کلیک وکړ. دلته لیکلي کټګوریز. لومړی برخه د ناول برخه ده. دلته ټول ناولونه موجود دي، هغه ناولونه چې پښتو او دري ژبه غږیز شوي دي. دلته تاسو کولی شئ چې هغه پیدا کړئ او راښکته یې کړئ. په همدې ډول ټول ناولونه دلته موجود دي، هغه ناولونه چې هغوی په غږیزه بڼه دلته اپلوډ شوي دي. دوهمه برخه موټیویشنل کتابونه دي یا هڅونکي کتابونه دي. که چیرته یو څوک غواړي چې هڅونکي یا موټیویشنل کتابونه ولولي نو هغوی راځي د دغه اپلیکیشن موټیویشنل برخې ته. همدارنګه دریمه برخه سیلف هیلپ ده، چیرته چې تاسو کولی شئ د دغه کټګورۍ اړوند کتابونه پیدا کړئ. او بله برخه مذهبي کتابونه دي چې تاسو ګورئ چې دغه کتابونه راخلاصیږي. هغه کتابونه چې مذهبي ریښه لري یا
مثال په تور باندې مذهبي اړخ لري نو هغه کتابونه تاسو کولی شئ چې دلته پیدا کړئ. همدارنګه بله برخه چې د هغه شعر و شاعري ده چې د هغې اړوند غږیز کتابونه هم تاسو په دغه اپلیکیشن کې پیدا کولی شئ. او وروستنۍ برخه د دغه کاتګوریو هغه کتابونه دي چې هغه د ماشومانو لپاره دي، یعنې د ماشومانو لپاره غږیز کتابونه د بولبل اډیو بوکس افغانستان پر صفحه باندې تاسو د کیډز په کاتګورۍ کې پیدا کولی شئ. دوستانو دغه و اپلیکیشن او دغه و د دغه اپلیکیشن توضیحات چې تاسو ته مې وړاندې کړل. په دې هیله یم چې تاسو به هم په خپل موبایلونو کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او هر کله چې له کتاب څخه ستړي کیدئ، له لوستلو څخه ستړي کیدئ او یا هم کتاب لوستلو ته مو وخت نه درلوده نو له بل کار سره هممهاله دغه اپلیکیشن پیدا کړئ او له مطالعې څخه یې خوند واخلئ. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.